سلامونه وخت مو په خیر دی. ولسمشر لومړی مرستیال وایي د یوې تنظیمي او دیني استبدادي ډلکۍ واکمني د منلو نه ده. امرالله صالح ویلي دوی له خلیلزاد سره کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دریځ بیا تکرار کړی دی. د ملي روغې جوړیالي شورا وایي حامد کرزی، عبدالله ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسون د مسکو ناسته کې د ګډون په موخه سبا روسیې ته ځي. د افغان سولې دا ناسته د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. هرات کې د پاشتان بندرۍ ساتونکي شهیدان، یو ټپي او 4 نور نادرکه شوي. ځایي چارواکي وایي چې بریدګر د افغان ځواکونو له لوري تعقیب او پښتون زرغون ولسوالۍ کې 15 تنه ووژل شول. د بغلان پوهنتون د استادانو په موټر وسلوال برید شوی. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دې برید کې یو موټر چلونکی او یو محصل شهیدان او 6 استادان ټپیان شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پر منظور پښتون د پاکستاني ځواکونو د برید په غبرګون کې د روانې مارچ میاشتې په 19مه نیټه به پښتانه په ټوله نړۍ کې د پاکستان د یاد ظالمانه عمل خلاف لاریونونه کوي.